روسیه دومره لوی هیواد دی چې د ټولې نړۍ 11% ځمکې برخه نیولې. معنا دا چې روسیه د افغانستان څخه 26 ځلې لویه ده. د روسیې هیواد دا پراخوالی د پلوټو سیارې څخه هم لوی دی، ځکه د پلوټو سیارې مساحت 14.7 میلیونه کیلومتره مربع دی، په داسې حال کې چې د روسیې هیواد مساحت تر 14.1 میلیونه کیلومتره مربع پورې رسیږي. دومره لوی چې په کال 1888 کې حتی د خپل خاورې الاسکا ساتنه نشوي کولای. نو په امریکا په ډیر کم ارزښت 2.2 میلیونه ډالر باندې بشپړه د 1.5 میلیون کیلومتره مربع الاسکا وپلورله. یعنی دا دومره ارزانه و چې د الاسکا ټوله ځمکه د جریب له حسابه یوازې په 1 سنت باندې امریکا ته ورکړه. دا ځکه چې روسیه نشوي کولای الاسکا وساتي. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده، ځکه هغه روسیه چې پیړۍ مخکې خپل خاور نشوي ساتلای، نن ورځ د نوري نړۍ نیولو لپاره جګړې او دعوی کوي. نن هم روسیه دومره لوی ده چې تاسو له ختیځي برخې څخه وغواړئ تر لویدیځي برخې سفر وکړئ، نو په دې لارې کې به تاسو د بیلابیلو سیمو مطابق د خپل ساعت ټیم بدلوي، ځکه تاسو به له مختلفو ټایم زون څخه تیریږئ، لکه له یو هیواده چې سړی بل هیواد ته ځي. یعنی دومره توپیر سره لري چې په ماسکو کې ماښام وي، د ختیځ په ډیرو برخو کې سهار وي، او د همدې برخو سفر لپاره به تاسو اړتیا ولرئ د ترانس سایبیرین ریل روډ په نوم ریل ګاډي ته، چې په 9 ساعتونو کې به مو د روسیې له مختلفو سیمو تر تیرولو وروسته له یو سر څخه تر بل سره ورسوي.